د غزې مستند فلم اوږده او له کړه وډه کلر پروډیوسر پر بي بي سي نیوکه وکړه او د چینل 4 ستاینه یې وکړه. د یو اوږد له کړه وډک او بې ځایه ځنډول شوي مزل وروسته د غزې ډاکټران تر برید لاندې مستند فلم اجرایوي پروډیوسر بندي پیر اعلان وکړ چې دا فلم به بالاخره نن شپه د چینل 4 پر پرده راښکاره شي، هماغه چینل چې دا پروژه پکې پیل شوې وه. ډي پیر خوشحالي څرګنده کړه چې فلم بیرته خپل اصلي کور ته ورستون شو. هغه وویل چینل 4 دا فلم د کیل زون انسیټ غازا ترڅنګ پوره تمویل نه کړ، سره له دې چې د غزې د واقعیتونو وړاندې کول ورته مهم وو. کله چې د بي بي سي پانوراما پروګرام لیوالتیا وښوده، ډي پیر او د ده ټیم هیلهمند شول چې فلم به عادلانه خپور شي، خو د ده په وینا وروسته ټول بهیر د سیاستي لاسوهنو له امله خراب شو. ډي پیر لیکلي بي بي سي اوس د ژورنالیزم د توازن او ځیرتیا ترڅنګ یوه بله ستنه هم پیدا کړې ده، سیاست د نوې ستنې په توګه چې له هر څه مخکې ورته پام کوي او دا چاره یې ویجاړولو ته بیایي. هغه چینل 4 وستایو چې د ده په وینا د ژورنالیزم د رښتینولي او توازن اصولو ته وفادار پاتې شوی دی. ډي پیر ژوره اندېښنه وښوده او وی ویل ولې د غزې د مظلومانو د ژوند او مرګ کیسې دومره سختې شوي دي، ولې په برطانیه او امریکا کې رسنۍ د دې پیړۍ تر ټولو سترې ملکي خونړۍ پیښې ته لږ پام کوي او لږ مستندونه پرې جوړوي، په داسې حال کې چې د دغو ظلمونو انځورونه او ویډیوګانې موږ هره ورځ پر خپلو موبایلونو ګورو خو پر ټلویزیوني پردو نه لیدل کیږي. ډي پیر وویل بي بي سي هڅه وکړه چې دی او ټیم یې چوپ کړي او هغه څه چې ده د 2 برابره چوپتیا تړون بللی ورباندې وتپي، چې له مخې به یې د نه یوازې دا حقیقت نشوی ویلی چې بي بي سي ولې فلم خپور نه کړ، بلکې که بل چا هم دا خبره کوله بي بي سي به پرې دعوه کوله. ده زیاته کړه چې ما دا تړون ونه مانه، په شفیلډ کې مې رښتیا وویل او زړه مې سپک شو که څوک په بي بي سي کې کار کوي که غواړي دا کار وکړي. هغه خپل ټیم وستایه، په تیره هغه کسان چې په غزه کې یې له سرښندنې ډک کار وکړ. هغه د منتصر سوف یادونه وکړه چې د اسرائیلي پوځ لخوا د وژل شویو له 200 زیاتو خبریالانو له ډلې څخه وو. ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو چې فلم کې یې خپلې کیسې شریکې کړې له پیله پر بي بي سي بې باوري درلوده او دا بې باوري لکه څنګه چې ډي پیر وویل پر ځای ثبات شوه. غزه ډاکټران تر برید لاندې فلم نن شپه 10 بجې د انګلستان پر وخت د چینل 4 او زی ټیو نیوز له لارې خپریږي. د فوټبال وتلي ستوري او مبصر ګیری لینیګر چې پرون یې دا فلم ولید، دا یې تر ټولو مهم او اغیزناک فلم وباله چې ده کله لیدلی وي. هغه وویل دا فلم باید خلک حتمي وویني.